ښه راغلاست ګرانو دوستانو. په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه کولی شو د خپل کمپیوټر وخت او تاریخ سم کړو. د ایګزاکټ د استفادې لپاره ضروري ده چې په خپلو کمپیوټرونو کې مو وخت او تاریخ سم وي. که چیرې زموږ په کمپیوټر کې وخت او تاریخ مشکل ولري، د وخت او تاریخ سمولو لپاره راځو په دې برخه کې پر وخت باندې رایټ کلیک کوو. راځو اجست ډیټ اینډ ټایم باندې کلیک کوو او په دې صفحه کې که چیرې ستاسې کمپیوټر د انټرنیټ سره وصل وي، کولی شئ set time automatically فعال کړئ او په دې برخه کې خپل موقعیت انتخاب کړئ. د موقعیت انتخابولو لپاره راځو ښکته او پر کابل باندې کلیک کوو او په دې شکل سره کولی شئ د خپل کمپیوټر وخت او تاریخ په اتومات شکل سره تنظیم کړئ. او یا هم که غواړئ چې د کمپیوټر وخت او تاریخ مو په خپله سم کړئ، راځو set time automatically غیر فعالوو او په دې برخه کې چینج باندې کلیک کوو. په دې برخه کې خپل وخت تنظیموو. د وخت تنظیمولو لپاره په دې برخه کې خپله اوسنۍ میاشت انتخابوو، په دې برخه کې اوسنۍ ورځ انتخابوو او په دې برخه کې اوسنی کال انتخابوو. د دې څخه وروسته په دې برخه کې خپل وخت انتخابوو. د وخت انتخابولو لپاره په دې برخه کې ساعت انتخابوو، په دې برخه کې دقیقه انتخابوو او په وروستۍ برخه کې د خپل د وخت ډول انتخابوو. AM مخکې د ماسپښین څخه او PM وروسته د ماسپښین څخه. د وخت د ډول انتخابولو څخه وروسته پر چینج باندې کلیک کوو او په دې شکل سره کولی شو په خپل کمپیوټر کې وخت او تاریخ سم کړو.